بیا د ژبې د احتیاط خبره ډېره ضرور ده چې ژبه د سړی ډېره کنټرول ساتي. علما لیکي ژبه جرمه صغیر و جرمه کبیر. وجود خو یې ډېر کنکای ده خو جرمونه یې ډېر غټ دي. بله ورځ ما درته ویلې د کفر او د ایمان تفریقه په دغه ژبه باندې کېږي. روا او ناروا په دغه ژبه باندې معلومیږي. حفظ لسان ملاک د امورو په دغه ژبه باندې کېږي. هره خبر چې کوي ملایکه در سره د درپسې لیکي. اوس هغه اخري حدیثونه چې رامخته کو ذاتي مشکل حل ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې کله یو انسان یو خبره وکړي دته د هغې خبرې ګناهتوب هم نه معلوم چې دومره غټه ګناه ده، خو الله تعالی خدای مو دې وساتي دومره تر ناراضه شي چې د دغه خبرې په وجه په جهنم کې دومره ژور ځي لکه د مشرق نه تر مغربه پورې. او کله یو سړی خبر وکړي د الله د رضا دی په ده خبر هم نه وي چې الله به په ده خبر دومره راضي کېږي، خو الله به تر مرګه ته راضي وي او درجې به جګوي. نو په دغه دوه حدیثونو کې وایي لوی موږ ته یو مهم قانون په لاس راکړي چې هره خبر چې کې ته دا سنجش کړه چې د ثواب ده که د عذاب ده. په غفلت مه غږېږه، ولې ته به خبر نه یې د یوې خبرې د وجې نه به د جهنم لایق ګرځېدلی، ته به خبر نه یې د یوې خبرې د وجې نه به د الله د دوستۍ لایق ګرځېدلی. نو خبرې ته پام کوه، د خیر و شر سنجوه. حضرت نبی علیه السلام داسې خبر نه کړ چې په هغې کې به ګناه وه، په هغې کې به د عذاب د آخرت احتمال و. ځکه نبی علیه السلام یې څوک چې ایمان په الله او په ورځ آخرت لري یا د خیر خبرې کې یا د چپ شي نه د غږېږي، ځکه چې نه غږېږي د دغه خو بیا پوښتنه نشته درنه. خو که وغږېدې زبان بریده به کنجی نشسته سمن بکمن بی از کسی که زبانش نبود اندر حکم. چې سړي ژبه پرې وي ګونګی په کوټه کې ناست وي وایي تر هغه سړي بهتر ده چې ژبه یې په خپل اختیار کې نه وي، ځکه په دغه ژبه الله ناراضه کېږي، رسول الله ناراضه کېږي، اولیا ناراضه کېږي، مړي ناراضه کېږي، ژوندي ناراضه کېږي چې کنټرول نه وته.